په دې ټیک ټاک یو کس مسله راڅخه پوښتلې وه چې په موبایل کې قرآن ویل جایز دی او که نه، او یوه بله مسله چې ډېره ضروري ده، بې اودسه په موبایل کې قرآن تلاوت کول دا جایز دی او که نه. دا ډېرې ضروري مسلې دي، تاسو یې خامخا در سره شیر کړي او مخته مسلمانانو ته ورسوئ، ځکه چې نن سبا هر کس سره موبایل دی. ډېر خلک دي چې هغه وایي یا په موبایل کې قرآن کریم نسي انسټال کولی، نسي ډاونلوډ کولی، قرآن کریم په موبایل کې نسي تلاوت کولی. او دا خلک د کم ځینه دا خبره کوي، څوک یې ورشي دلیل یې څه دی، خو دا بې دلیله خبره ده. قرآن کریم په موبایل کې بالکل تلاوت کولی سي، د موبایل کې د قرآن کریم ډاونلوډینګ انسټالیشن بالکل کولی سي، موبایل کې قرآن کریم تلاوت کولی سي، جواز تا. خو لیکن په دې موبایل کې به بیا دا غلط فلمونه او دا شام بیا نه کې ګوري، ځکه پر یو سکرین باندې چې دا غلط فلمونه ګوري، بیرته پر دې سکرین باندې ته قرآن کریم تلاوت کوي، دا ډېره بې ادبي خبره ده. او هغه کس چې هغه وایي زه بې اودسه یم، نو د قرآن کریم تلاوت په موبایل کې کولی سم که نه سم کولی. که چیرې هغه سکرین باندې ګوته نه وړې، ګوته سکرین باندې نه ټچوي، نو بیا ته د قرآن کریم تلاوت په موبایل کې بې له اودسه کولی سي. موبایل داسې په لاس کې نیولی سي، د قرآن کریم تلاوت کې کولی سي، خو البته پر دې سکرین باندې د قرآن کریم آیتونه نوشته دي، لیکلي دي، نو پر دې ته بغیر اودسه بې له اودسه ته دې ته لاس نسي وروړلی. دا مسله ضرور در سره شیر کړئ.